کته کریپټو کې ټریډ کوي حتمان به د غواړي چې د ټریډینګ اړوند د ټول مسایل په یو پلیټ فارم یا یو ایکسچینج کې وګوري لکه د کریپټو کرنسي مکمل مارکیټ کې د BTC او ایتریوم ډومینس د ویری او تم شخص همدارنګه د مارکیټ ټاپ گینرز کوم کوین اوس مهال پورته روان دي او همدارنګه ټاپ لوزر کوین کوین اوس مهال لاندې روان دي د ترڅنګ ډیمو ټریډینګ یعنی مارکیټ کې بغیر خپل رښتینی حقيقي پیسو څخه ټریډ کول او مهم د کریپټو مارکیټ اړوند مهم نیوز یا خبرونه کتل کوم چې په مارکیټ باندې زیات تاثیر لري او د ترڅنګ چې کوم ایکسچینج تاسو ته معرفي کوم په دې ایکسچینج کې داسې خوندور چارت موجود دی یعنی تحلیل او انالیسس لپاره یو قوي او مسلکي چارت موجود دی او د کټمټ د ټریډینګ وی فصیحت دی او مهمه خبره پکې دا چې په دې کې هر څه تاسو لپاره فری دي یعنی که تاسو په چارت باندې هر ډول ډرایوینګ ټولز کاروي همدارنګه انډیکیټر کاروي دا ټول تاسو لپاره وړیا دي او بل مهم فیچر چې په دغه ایکسچینج کې د هغه د یو ډیر غوره AI اسسټنټ لرل دی AI اسسټنټ څخه مطلب دی یو AI چټ بوټ لرل دی تاسو دغه څخه پوښتنه کول شئ ماته دغه کوین تحلیل کوم محل په دغه موقع باندې دغه کوین قیمت پورته ځي یا هم ښکته ځي زه به تاسو ته یو ساده مثال درکم ته ځې له یو پوهه ټریډر څخه پوښتنه کوي چې اوس محل ماته بیت کوین وګوره چې قیمت یې پورته ځي یا ښکته ځي په دا اوسنۍ وختونو کې هفته اونۍ کې څومره وخت کې نو هغه به حتما دا ته وایي چې اوس کې محل قیمت یا پورته کېږي یا ښکته کېږي یا دلته په سپورټ باندې ریزिस्ټنس به د چارپټران جوړ شوی د سنور معلومات درکوي نو همدا قسم ته د دې په ځای دغه AI څخه پوښتنه کول شي تاسو جواب درکول شي نو راځي چې په دغه خوندور ایکسچینج کې تاسو ته د مکمل معلومات هم درکم د اکاونټ جوړول درکم هم درته خو ما په دې کې څنګه ویډرا ډیپوزیټ کول څنګه ټریډ کول ټول ترګه لومړی مهمه خبره دا چې دغه ایکسچینج یوازینی ایکسچینج د افغانانو لخوا جوړ شوی دی او افغاني شخص لخوا جوړ شوی دی د FG کوین په نوم باندې FG کوین ایکسچینج په نوم باندې چې د افغانستان د نوم مخفف دی او دا دومره بهترین انټرفیس لري چې تاسو دغه انټرفیس وګورئ واقعیت چې ډیر جالب دی یعنی زه چې فکر کوم د نړۍ غټ ایکسچینجونه چې کوم باینانس هغه ته ورته هغه نه هم بهترین انټرفیس لري که تاسو چې دغه انټرفیس وګورئ نو راځي په دغه کې د کار کول ټوله طریقه درته وښیم نو خدا چې اکاونټ جوړېدو طریقه درته وښیم که تاسو په موبایل کې کاروئ یا د DVD پرسکرپشن کې متاسو ته لینک چول دی په لینک باندې کلیک واخلئ کله چې کلیک واخستم تاسو ته په دې صفحه خلاص شي نو په کمپیوټر کې داسې ښکاري په موبایل کې هم دغه څه دلته به تاسو خپل لومړی سر کې خپل فول نیم ولیکئ خپل مکمل نوم چې سم د څلور نوم تاسو تذکره پاسپورت لري کټ مټه مغه ولیکئ لاندې به تاسو ورته خپل ایمیل ولیکئ ایمیل ولیکئ لاندې به تاسو یو سترونګ یا قوي پاسورډ ورکړئ زه پاسورډ ورته جوړوم کوم پاسورډ چې تاسو ولیکئ هغه به دلته دوباره ریپیټ بیا ولیکئ کمپیوټر کې هم دغه څه کېږي لکه څه ډول تاسو طریقه ښکاري او بل خبر دا چې مستقیما د ګوګل لاره هم ته کنټینیو کېدلی شي یعنی مستقیم کېدل ته ایمیل پاسورډ لیکئ هم کوم خبر نشته زه بیا لیکم پاسورډ ورته کله چې پاسورډ ولیکئ دغه نه لاندې ریفرل کوډ راځي ریفرل کوډ چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هڅه وکړئ چې زما خپل ریفرل کوډ وکاروئ هم ته پکې تاسو ته ګټه ده هم پکې موږ ته ګټه ده ریفرل کوډ وکاروئ دا چې ریفرل کوډ څنګه کې پکې ول شي د ویډیو ډسکرپشن کې هغه باندې لانګ پریس وکړئ او دلته کاپی پر خاص ځسانه کاپی کړئ دلته ورته پیسټ کړئ او دلته بیا ایکسپټ باندې کلیک وکړئ اول خپل د ریفرل کوډ په خپل لیکل شوی کنو بیا تاسو زما ریفرل کوډ کارول شي په کریټ باندې ورته کلیک وکړئ سره بس تاسو اکاونټ ډایرکټ جوړ شي ډول نور فورسز ته اړتیا نه لري دا د زمونږ اکاونټ جوړ شو اوس راځي چې په دا ایکسچینج بعض مهم اپشن شان درو پېژنم لومړی چې کله تاسو دغه ایکسچینج را خلاص کړئ په موبایل کې هم طریقې نشته درته ښایم په کمپیوټر کې هم د موبایل کمپیوټر طریقې انټرفیس ټول یو ډول دي خو صرف په موبایل کې له کوچنی ښکاري کمپیوټر کې ډېر بهترین ښکاري لومړی سر کې دلته تاسو ډېر بهترین انټرفیس کې ریپورت سکرولینګ کوینونه پکې ښکاري همدارنګه دلته پورته مینیو برخه ده په دې کې مارکیټ ټریډ ارن والټ مور برخه ده لږ لاندې تاسو سکرول کړئ دلته تاسو ته بیل برخه راځي لکه ډیمو ټریډینګ د اډ فند ریفرل په دې کې چې دغه مور بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ لاندې پکې نور برخه هم درته خلاصيږي او ډیمو ټریډینګ د نور مسایل ځینې پکې فعال نه دي خو چې رزرو په حالت ځکه ایکسچینج نوې تازه جوړ شوی دی دلته تاسو مکمل د کریپټو مارکیټ کیپ کتلی شئ 2.1 ټریلیون اوس مهال مارکیټ کیپ د BTC او ایتریوم ډومینس کتلی شئ فیر ان ګریډ انډیکس کتلی شئ تاسو ته اړتیا شي چې اوس تاسو ورپسې ځای هر وخت کوین مارکیټ کیپ ته حالت ګورئ دلته تاسو په دغه ایکسچینج کې کتلی شئ لاندې نور برخه پکې راځي کم کوین نو سټاف گینرز کې روان دي ټپلو سره غام درته خایم لاندې د ایکسچینج د ایکسچینج کوین دي ټاپ کوین او کریپټو مارکیټ دا بهترینه برخه ده په دې کې هارت کوین کوم چې اوس مهال زیات ټریډینګ ویلیو لري په ترڅلر ستونه کې اعلان مهال کې ټاپ گینر کوین چې د اوس مهال زیات پورته روان دي هغه تاسو کتل شي مختلف ټایم پریمونو کې او بیا ټاپ لوزر کوین کوم اوس مهال لاندې روان دي نیوز برخه ده نیو لیستینګ کوین دي او دلته یو بل برخه هم ستر ډیره مهمه غا ده هیټ ماپ سلوي ستا هیټ ماپ تاسو کتل شي تلوي ستونه کوم ډیر زیات پورته لري اډاون شوی دي هیټ ماپ هم دلته شته
او نور برخه هم ډیر مهم برخه لري. اوس به راشو دلته برخه ته پورته تاسو منیو برخه باندې کلیک واخلئ. دلته تاسو ته مارکیټ برخه راځي، په دې کې د کریپټو دغه د ایکسچینج مارکیټ کې کوینونه مارکیټ کې کوینونه کتلی شئ. نور برخه دلته فیوریټ هارد نور برخه دلته تاسو ټول کتلی شئ. ټریډ برخه ته راشئ، په ټریډ برخه کې سپاٹ ټریډینګ دی، کویک سواپ دی، ټرانسفر دی، همدارنګه آرډر هیستوري دی. یعنې تاسو فیچر ټریډ پکې نشته، صرف سپاٹ ټریډینګ دی. او ارن برخه ته راشئ، ارن برخه کې سټیکینګ، لانچ پول، لانچ پیډ، ډراپ، ریفل برخه ده، واچرز برخه ده. والټ برخه ته راشئ، په دې کې تاسو خپل والټ کتلی شئ څومره پیسې تاسو سره په والټ کې دي. همدارنګه والټ کې دلته تاسو ته بهکاري اغروي برخه فنډینګ والټ دی، ټریډینګ والټ دی. او مور برخه باندې چې کلیک وکړئ دا آرټیکل ان بلاګ دا نیوز یعنی خبرونو برخه ته چې تاسو د مارکیټونو د مهم خبرونو نیوز کتلی شئ. فی برخه دا فیسونو څومره پیسونه تاسو نه ګرځول کېږي، بټرنګ کې ټریډینګ رول دی، هیلپ سنټر دا لیست ټوکن دی، که تاسو خپل ټوکن لیست کوئ هم ورته اپلای کول شئ. ایډورټایز برخه ده، تاسو خپل اعلانات دوی ته ورکولی شئ، هغوی درته په ایکسچینج کې خپرولی شي. خو موږ لپاره مهمه برخه څه ده؟ موږ لپاره مهم برخه چې ده هغه د ټریډینګ برخه ده. زه تاسو ته د ټریډ ترکیب په موبایل کې درښایم. ټریډ ته چې کله تاسو په ټریډ برخه باندې ورته کلیک واخلئ، نو دې کې تاسو ته یو ډېر مهم برخه راځي، هغه دلته تاسو کولی شئ ټریډ وکړئ. او دلته پکې ډېر بهترین چارټ موجود دی. چارټ به زه د فول سکرین ته کوم تاسو ښه کتلی شئ. ګورئ ډېر بهترین چارټ موجود دی، کټ مې د ټریډینګ په شیر چارټ هماغه دلته موجود دی. تاسو لپاره هر څه پکې فری دي، که تاسو انډیکیټر کاروئ، نور څه کاروئ، دلته تاسو ته ښکاري. یعنی تاسو مارکیټ کې هر څه چې دلته ډراپینګ کوئ او هر څه به تاسو لپاره دلته پکې فری وي. نو تاسو دلته خپل کتلی شئ چې زموږ لپاره اکثره شیان په دې ځای کې اوس فری موږ ترلاسه کولی شو او دنه تاسو ګټه اخیستلی شئ. همدارنګه تاسو په دې کې انډیکیټر کاروئ، ټول انډیکیټرونه دلته موجود دي چې هر یو انډیکیټر ار اس آی انډیکیټر، ماکجی، نور چې څومره تاسو غواړئ هغه پکې شته، ایمیګان پکې شته. یعنی هر څه تاسو لپاره فری دی. په اور تاسو ډېر انډیکیټر هم کارول شي، نور ټولز هم لري. او بل مهم فیچر چې ما درته ښودلی هغه د ای آی اسسټنټ لرل. تاسو ته ښکاري دغه ای آی اسسټنټ دی، په دغه چې تاسو کلیک واخلئ. اوس دلته ته ورڅخه پوښتنه کولی شي، دا درته وایي چې ای آی اسسټنټ یم، تاسو لپاره مرسته کولی شم، مارکیټ تحلیلولی شم. اوس دغه ځای نه زه دغه ورته وایم چې هو سمرایز ما لپاره دغه بي ټي سي مارکیټ دغه سمرایز کړل، ورته پیسټ کوم. هغه د خپل متن مو راواخیستم، چې کلیک ور باندې واخلئ، ډایرکټ دلته تاسو ته دغه مارکیټ سمرایز کوي. دا مارکیټ ګوري، تحلیلوي. یو وارې ګورئ موږ ته ډایرکټ معلومات راکړل چې بیټکوین قیمت اوس مهال دومره دی، یا په دغه ځای کې 370 ملي دومره ده، قیمت دومره پورته تللی، لاندې راغلی دی، دومره کېدای شي پورته لاړ شي. هغه ټول موږ ته دلته تحلیل کوي. نو دلته پکې ډېر مسایل شته، تاسو ګټه اخیستلی شئ. زه د ټریډینګ طریقه درښیم. چې کله تاسو په موبایل کې دغه اپلیکیشن راخلاص کړئ، دغه اپلیکیشن راشئ، دلته ټریډینګ برخه باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک واخیسته داسې صفحه به تاسو ته راخلاصه شي. ګوره دلته تاسو ته ټول داسې صفحه راخلاصېږي. دغه ځای تاسو په اسانۍ سره خپل د فیرز یا کوین چینج کولی شئ. کوم کوین تاسو ته غواړئ، بي ټي سي انتخاب د دغه څوم کوینونه دي. نور پکې ژر ژر لیست کېږي، خو دا هڅه کوي چې تاسو لپاره باوري کوینونه لیست کړي، نه داسې چې هر ډول کوینونه په دې کې موجود وي. دلته کولی شئ په دغه برخه کې اوس مثلا زه سولانه انتخابوم، سولانه بلته انتخاب کړئ او بیا راشئ د دې چارټ دلته کتلی شئ. خپل بهترین چارټ لري، تاسو چارټ پور سکرین ته اړولی شئ چې څه ډول ستاسو خوښ یې هماغسې. بیا دلته راشئ، په بای باندې چې کلیک ورته واخلئ، په بای کې تاسو دلته اخیستلی شئ. همدارنګه لیمیټ کې برخه کې لیمیټ ورته ایښودلی شئ، مارکیټ دا، سټاپ لیمیټ دا. لیمیټ کې تاسو یو مثلا لیمیټ ورته ږدئ چې که د سولانه قیمت تر دغه ځای پورې راښکته شو باید ما تاخر شي. یعنی اوس مهال د سولانه قیمت 8.3 یو اس ټي ډي ډالر دی. ته ورته وایې چې زه یو لیمیټ کږدم، که دغه قیمت چېرته مثلا 15 ته راښکته شو، 8 ته راښکته شو، ماته ډایرکټ واخیستلی شي لیمیټ. مارکیټ برخه کې ډایرکټ اخیستلی شئ. سپاټ مارکیټ برخه کې ته یو قیمت ورته ږدې چې باید دغه قیمت پورې راښکته شي یا پورته لاړ شي، په هغه ځای کې د ماته خرڅ شي او واخیستل شي. هماغسې ته کولی شئ. سیل برخه ته په سیل برخه کې ته کولی شئ دغه بیرته بیا اسانه خرڅ کړي، اسانه ته یې بیا خرڅولی شي چې کوم کوینونه ته اخیستلي دي. د همدارنګه لیمیټ ورته ایښودلی شي، مارکیټ په قیمت، سپاټ لیمیټ. نو د نه وروسته بیا په راتلونکي وخت کې انشاءالله د ټریډینګ پول ترکیب په سټیپ بای سټیپ تاسو ته وښیم. دغه ویډیو بیا موږ نه ډېره غټېږي. راځو د ویډرا ډیپوزیټ برخه ته تاسو به والټ برخه ته راشئ. چې کله والټ برخه ته راغلی، دلته به تاسو ته خپل اکاونټ خلاص شي. زه به خپل ریل اکاونټ خلاص کړم چې کوم اوس مهال زه په خپل دلته لرم. زه والټ ته راغلم. دلته اوس تاسو په اسانۍ سره دلته لاندې راشئ، ډیپوزیټ برخه ته به ډیپوزیټ چې کلیک واخلئ. اوس تاسو نه پوښتنه کوي چې کوم یو کوین غواړئ، تاسو دلته راشئ. دلته به تاسو په دغه ځای باندې ورته کلیک واخلئ. هر یو کوین تاسو غواړئ ډیپوزیټ کوئ، هماغه سرچ کولی هم شئ. د سرچ لارې دلته تاسو انتخابولی شئ. مثال په ډول ما یو اس ټي انتخاب کړه. یو طریقه دغه. بیا تاسو دلته به تاسو راشئ، په دغه ځای کې لاندې سکرول کې کوم کوین دی، هغه ویډرا، ډیپوزیټ، ټرانسفر ټولې برخې پکې شته. نو دلته تاسو چې هر یو غواړئ، مثال په ډول زه یو اس ټي ډیپوزیټ کوم، دلته تاسو په ډیپوزیټ باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیستم، اوس دغه ځای کې تاسو مختلف نیټورکس راځي، شبکې راځي. ای ار سی نیټورک دی، بیپشل دی، ټي ار سی دی، اس پی ال
یعنی هر یو تاسو پکې دي چې کوم خوښ هغه تاسو بیا ډیپوزیټ کولی شئ. زه مثال په ډول د بیپسل انتخابوم. بیپسل مونږ چې کلیک وکړو ډایرکټ دلته تاسو ته هغه کیو آر کوډ بار کوډ هم ښکاره کوي، لاندې درته دا سم ښکاره کوي، اسانه دغه ځای نه کاپي کولی شئ او دغه ته بیا تاسو ډیپوزیټ کولی شئ. لاړ شئ باینانس ته، ټرست والټ ته، هر والټ کې تاسو سره کریپټو کرنسي کوین وي دغه ته ډایرکټ رالیږلی شئ. یو خبره ده، اوس که چېرته غواړئ ویډرا د دغه نه وکړئ، ویډرا هم تاسو صرف په څو ثانیو کې بس ویډرا کولی شئ هر ایکسچینج والټ ته وغواړئ. دلته به راشئ، تاسو سره مهمه خبره دا ده چې دلته تاسو سره والټونه دي. څو ډول والټونه دي؟ 3 ډوله. او ورو ټول والټونو کې پیسې ښکاري. 2 والټونه پکې دي چې یو فنډینګ والټ دی، بل ټریډینګ والټ دی. فنډینګ کې تاسو سره خپل موجوده پیسې ښایي، په ټریډینګ والټ کې هغه پیسې چې تاسو باندې بای سیل کوي، اخیستل خرڅول کوي. بل د ټرانسفر برخه ده. ټرانسفر ته کله چې تاسو راشئ په دې کې تاسو د والټ د فنډینګ والټ نه فنډینګ والټ تاسو ټریډینګ والټ ته اړولی شئ، ټریډینګ نه بیرته فنډینګ ته اړولی شئ. مهمه خبره پکې دا چې کله تاسو ټریډ کوئ تاسو باید د خپل پیسې دغه ځای نه واړوئ ټریډینګ والټ ته. ټریډینګ والټ ته دغه ځای نه به راشئ، لومړی به دلته فنډینګ انتخاب کړئ، دوهم به تاسو ټریډینګ والټ انتخاب کړئ، دلته تاسو ایسیټ انتخاب کړئ، کم کوین مثال په ډول یو اس ټي ټي دا هغه به تاسو انتخاب کړئ. دغه ځای نه وروسته چې کله مو یو اس ټي ټي انتخاب کړئ بل تاسو دلته خپل بیلانس لیکلی شئ، څومره پیسې در سره یې. مثال هغه کوینونه مثلا 9 کوینونه ما سره دي، 9 یو اس ټي ټي را سره دی، په دغه کلیک کوم ډایرکټ هغه پیسې چې دي ټرانسفر کېږي بل والټ ته ځي. که بیا بیرته تاسو غواړئ د ټریډینګ نه فنډینګ ته راوړوئ نو دغه علامه دغه ځای کې اسانه چینج کولی شئ، یو نه بل ته بل نه بل نه. اوس ګورئ فنډینګ نه بیرته سپارټ ته اوړي، په دغه طریقه تاسو اړولی شئ. نو د ویډرا لپاره باید تاسو د پیسې چې دي هغه په خپل فنډینګ والټ کې ولرئ. فنډینګ والټ ته چې راغلی بیا پورته راشئ، په دغه ویډرا باندې ورته کلیک وکړئ، لاندې سکرول کړئ، هر کوین سره دلته په خوا کې د ویډرا آیکن شته، په دغه ورته کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک واخیستم لومړی به تاسو دلته خپل ادرس ورته پیسټ کړئ. مثال په ډول کوم ادرس چې ما سره دی هغه دلته زه ورته پیسټ کوم. کله مو چې ادرس ورته پیسټ کړئ بیا تاسو ته وایي چې نیټورک انتخاب کړئ. نیټورک به تاسو ضروري انتخابوئ، کوم مثلا بیپسل نیټورک دی هغه نیټورک ته بل پیسې لیکم. کله مو چې نیټورک انتخاب کړ اوس لاندې راشئ، څومره اماونټ لګئ، ټول لګئ، لږ لګئ، هغه ټول تاسو دلته چې خوښ وي هغه انتخابولی شئ او لګولی شئ. مثال په ډول لاس ما سره خو پیسې کمې دي، دغه نه ورته لاندې چې کومه راځي د مارکای او په سند باندې کلیک وکړئ، بس تاسو پیسې به هلته لاړ شي. په دغه طریقه تاسو کار کولی شئ. بل دلته د منیو برخه ده، په دې کې ډېر برخې شته مسایل چې کوم تاسو کولی شئ. په دې کې KYC هر سره روان دي، خو راتلونکي وخت کې به هر ځای اکاونټ برخه ته به تاسو راشئ. په اکاونټ برخه کې هم ډېر مسایل شته، په دې کې چې مهمه برخه ده په دې کې KYC راځي، ټو فیکټر اتنټیکیشن راځي، په لاندې وخت کې به ټول تاسو ته فعال شي. نو دغه ایکسچینج اړوند ما تاسو ته ویډیو جوړ کړم، په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښي وي همدغه ایکسچینج هڅه وکړئ چې تاسو خارجي ایکسچینجونه کاروئ، خپل افغاني ایکسچینج وکاروئ. دا به هم ستاسو لپاره ګټه وي چې دغه ایکسچینج پرمختګ وکړ. زموږ تاسو لپاره ګټه ده، زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل وطن نوم په ټوله نړۍ کې روښانه کېږي. فکر وکړئ باینانس د نړۍ په کچه یو غټ ایکسچینج دی. نو کله چې دغه نوم یادېږي د چین ټکنالوژۍ پاور یا طاقت ښودل کېږي. که چېرته زموږ تاسو ایکسچینج هم داسې شي په ټوله نړۍ کې پرمختګ وکړي، هم د یو خو دا چې زموږ هیواد ته عاید راتللی شي، ګټه راتللی شي، بل دا چې زموږ تاسو نوم هم په ټوله نړۍ کې سره روښانه کېږي. منم چې ځینې حالات به په افغانستان کې سم نه وي، خو راتلونکي وخت کې هر څه سمېدلی شي. موږ بلندمهاله فکر نه کوو، باید ډېر اوږدمهاله فکر ولرو. نو دا ویډیو مو خوښ وي حتما د مرستې ملاتړ په خاطر یو لایک ورکړئ، نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.